د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو د هیواد په کچه د اسلامي ارزښتونو پالنې، میرمنو د حقونو خوندیتوب، د قومي او ژبنیو دښمنیو حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس کړنې ترسره کړې دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په دې اونۍ کې د بیلابیلو میرمنو د حقونو اړوند 3 نوي بیلابیلې قضیې هډ کړي دي چې د یاد شمیرې له مخې 30 د کورني تاوتریخوالي، 8 د میراث، 11 د غیر شرعي نکاحګانو، 14 د ولور، 8 د نفقې، 9 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینه برابر شوې او د 7 میرمنو د طلاق قضیې حل شوې دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبنیو تعصباتو د مخنیوي او یووالي رامنځته کولو په موخه د هیواد په کچه 10 دښمنۍ او 40 وړې شخړې حل او په دوستۍ بدلې کړي دي. د یاد وزارت مسؤلینو په ټولنه کې د ناوړه دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو مخنیوي په موخه 12 تنه کوټګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یتلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. د یاد وزارت مسؤلینو همداراز په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو مخنیوي په موخه له سوداګرو هټیوالو سره 213 اصلاحي ناستې ترسره کړي او تر 50 ټنو زیات تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او هدر کړي دي. او وروستی خبر دا چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو د معروفات اقامې او د منکراتو مخنیوي په موخه د هیواد په کچه له دیني علماو، قومي مشرانو او ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره څه باندې 400 اصلاحي ناستې ترسره کړي دي.